کتونکو د ریحان زیب ورور یو ډېر ښایسته تقریر دی، راځئ په شریکه اورو. کیدای شي ډېرو ملګرو اورېدلی او که چا نه یې اورېدلی نو راځئ دا ویډیو راسره اخره پورې وګورئ. ډېر ښایسته تقریر یې کړی دی. ټیک د اخرنۍ پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې د ایمنۍ او د ام پی ایس چې کوم تنخواوې هغې د ضروریات پوره کېږي، نو چې د سابقه ایمنۍ چې کوم دي نن سبا هغوی په کرولونو روپو کورونه واخیستل. څه فکر کوئ چې دا کوم ځای نه رالي؟ دا سوال جواب اوس ورکړم. اوس به بیا وایي شوکت خان راپاڅولی، به بیا وایي ادارو راپاڅولی. ټیک ده، خو تا دا سترګې چې خدای راکړي که نه دا ګورو حق او سچ چرته بلکل حق. نو لهذا یوازې ماته مه پرېږدئ، تاسو هم سره پاتې کړئ، ځوانان یې ماشاءالله پر خپل حق تپوس وکړئ. دا خلک ملګه له ګړو د بزو واخلي او خرڅوي او دا زموږ ضمیرونه اخلي. دا د منډیان یې ناسازي کړي، نو بیا موږ څنګه خپل اواز رسو، خبره به کوو. نو لهذا ډېر ظلم شوی با جوړ سه، ډېر زیاتی شوی. په غونډ پاکستان کې بېماني شوې ده، موږ ته پته ده. یو کرپشن یو تالاني با جوړ کې تالان شوی. دا نه موږ خپل پیټی والا نه یادو چې خپل پیټی والا دا نور چې کوم دی نن چې راغلي دي ځان ته چې خپل دغه ساس کړي څوک په یو جامه کې راشي په بله، دا خو خلک هسې ریجکټ دی. خو د هغې خو خیر چې څومره هم ځان پیسه ولګي، څومره هم اسمان ته وخېږي، څوک ووټ نه ورکوي. نوې نوې بیانیې راوړي، څوک یو ناره څوک بله ناره، دی آر ریجکټډ. صرف دا یو عمران خان دی. موږ عمران خان پارټي داسې جوړو چې کوم موږ سخت تکلیفونه تېر کړل که نه، چې کم از کم اوس یو کلیر پی ټی آی ساته شي که نه. اوس خو یو نظریه خو چې زه عمران خان سپایي مختبه ما ته ګورې که نه، دا د عمران خان نوم استعمالوي، د عمران خان ولاړ دی، د دې سړي کردار ته ګورم دا د عمران خان ته څنګه ولاړ دی. زه د عمران خان څخه شانه بیماني کوم، شانه کرپشن کوم، شانه دو نمبري کوم، بیا خو د عمران خان سپایي نه شوم، بیا پټواري شوم. ډېرې ښایسته خبرې کړې وې. الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي. ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک. مهرباني.